عزیزانو په دې انبیاء علیهم السلام کې یو عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تیر شوه. داغه عمر 150 کاله او 900 کاله هغه خپل کلی او خپل علاقې ته په پیغمبري جبه باندې تبلیغ کړي. 900 کال حاشا وکلا. دومره بدبخت قوم چې په 900 کال کې کل بل سلويخ کسه مسلمانان شي، نور ټول کافر. حتی کہ خپل زوی وو عام کافر، د پیغمبر زوی چې الله ته منظور نه ده، هدایت نکیږي ورته. عزیزانو 900 کال پس چې د نوح علیه السلام بالکل زړه خله تراغه، نو الله پاک ته التجا وکړه او د قوم ته خیره وکړه. قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. اے پروردگارا د زمکه په سر یو خاوند د کور پرې مدي، خدایا داسې طوفان او عذاب براولي چې د کور لوټه مخکاره نشي. د پیغمبر خیروا الله ورته فرمایل چې ته کشتۍ جوړه کړه. نوح علیہ السلام لرګي را پیدا کړو، کشتۍ جوړول شروع. قوم به ورته راغی چې دا څه کوي. نوح علیہ السلام به ورته وی چې دا کشتۍ جوړوم او یو عظیم طوفان را روان دی، تاسو ټول بغیر کېږئ او زبدي کشتۍ کې. د قوم به وخندل، دته وګور طوفان برازي او مونږ بغیر کېږو د به کشتۍ کې. د خبرو ته وګور او به خندل. نوح علیہ السلام ویل چې یا الله دا بدبخت قوم خو الټه ما پورې خان دي. الله ورته فرمایل چې دوی ته وایا چې فلیضحکوا قلیلا ولا یبکوا کثیرا. لغون دی وخاندي بیا ډېر جاړي، اوس هم لږ وخت یې وخاندي بیا به داسې جاړی چې ټول عمر بم جړا څوک راټینګولی نشي. یو بزرګ وایي کنه، وای غافل پانسه که سودا کړې نن دیوار دی، غافل پانسه که سودا کړې نن دیوار دی، ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان. غافل پاسه که سودا کړې نن دیوار دی، ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان. خبر نوم چې د بلتون د ټګۍ کار دی، که سودا کې دغه دی وخت. نو ورته وی فلیضحکوا قلیلا ولا یبکوا کثیرا. لغون دی وخاندي د ډېر جار داسې بجاړی چې څوک هم جړا رکاولی نشي. دوی به په یو بل ټیلې والی راځمنه د ملیانو خبرې. اوس خو هم په پاکستان کې د صوبه سرحد د خلقو یقین راغلی که نه چې که الله د نوح علیہ السلام د طوفان ذکر په قرآن کې کړی دی، نو اوس خو په پاکستان کې طوفان په سترګو وینه یې لګیایي که نه. نو کوم الله چې په هزاره او په پنجاب کې طوفان راوستی شي، هغه الله په پېښور کې نشي راوستی. اوس خو په سترګو ګورئ که نه. د نوح علیہ السلام خبرې خو د ملیانو خبرې وې، قصې وې. اوس خو په سترګو وکتل 100 بلین ډالر نقصان تر پرونه پورې وشو. 100 بلین حساب وکړئ. بلین پیژنئ؟ د میوزیک سنټر د دکان نه کیسټ خو به پیژنئ که نه؟ د آرامتوب چې د جمعې په شپه کورونو ته وړئ. زه خو هره ورځ د سوټمارې زامن د جمعې په شپه ګورم. هغه پیژنئ؟ 1 ملیون 10 لکۍ وایا، 1 ملیون 10 لکۍ او 1 بلین ازي ګوښتوان یې ماما خبره 10,000 او 600 کړي. بیا د غرونو تودې چې پیرا پریوتی دي، نو ثابت کله اعلان دي خخ کړي دي، د خخېدو ضرورت هم نشته. بیا یو بل کمینه پنته وګوره، نور وزیران زی نو په هلیکاپټر کې زی، په هلیکاپټر کې زی او بیا کیمرامینان او ټي وي سټیشن والا ځان سره بوتلی. یو طرف ته 100 بلین نقصان پاکستان ته وشو، او بل طرف ته د ټي وي او د کیمرامینانو چې څومره اخراجات وي، یا یو غنټه چې هلیکاپټرو چلیږي د 40,000 روپو تیل خوري. نو پاس نه پیداسي ګرځي چې پورا تباہ شوی کلا بچي. تما ته وایا چې ستا کور وران شي او زه درشم، نو زما په اومه پیړۍ د حالتي چې زه کیمرې والا ځان سره بوزم چې راځه دا وران کړی زه ګورم، زما فوټو باسه چې خلک یې وګوري چې خانم راغلی او کتو. نو ما وی چې دا خدای ولې داسې وکړه؟ هر وخت په خطر کې اوسئ. ستا د توربېلې د بند هم دیوالونه خوځي لګیا، که توربېلې جړق وخوړو
بیا به نه پېښور وي او نه به مردان وي او نه به چارسده وي او نه به خلیل وي او نه به مومند وي او نه به څه وي، یو جوړ او خدای له څه ګران دي. عزیزانو ما سره ټلویزیون نشته، خو د شپې 9 بجو خبرنامه کې چاته ځای که خپلم ټولو کرشتا څوک چې دا گاډو والا دي دې کافر بچو کرم دا گاډو کې سبزیانې چې خرڅې دي کرم شته. نو عزیزانو کم خدای چې هغه څه کولی شي هغه خدای دام کولی شي. نو د پاکستان قوم ته به اوس یقین راغلی چې د نوح علیه السلام په کشتۍ پورې ټوکې کولې او ډرامې کولې او کشتۍ تیاره شوه او نوح علیه السلام سره د مرګرو په کشتۍ کې سور شو، نو باران شروع شو، ځمکې به د لاندې نه اوبه راخوټ کولې او اسمان به د پاس نه را راوړی. علما لیکي چې د اسمان نه یو ساس کې به د کوهي تور غر عمره را پرېوته، یو ساس کې د کوهي تور غر عمره را پرېوته، نو ځمکې ته حکم هغې لاندې نه راخوټ کولې او اسمان د پاس نه را وروړی. عزیزانو 6 میاشتې دا سیلاب دا د نوح علیه السلام قوم ټول د پړسېدلو چنډخانو په شان د اوبو د سر د پاسه مړه ګرځېدل. نوح علیه السلام ورته وویل چې ما درته نه ویلي چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغوندې وخاندئ دا به ډېر جاړئ. پلار د زوی نه نو خبر، زوی د پلار نه نو خبره، مور د لور نه نو خبره او لور د مور نه نو، هر څه ملیامیټ شو. هغه کشته اوسم په یو غره پرته ده. د نوح علیه السلام زوی چې غرقېده نو پلار ورته وایي چې ارکب معنا، بچیا دې کشته ته راسور شه، لا عاصم اليوم، نن خلاصې نشته. هغه ورته ویل زه به غره ته پاس وخېږم، په غره کې به پناه ونیسم. نوح علیه السلام ورته لا عاصم اليوم، نن چېرته د خدای د قهر نه بچ کېدل نشته. د غره ته منډه کړه او په یو سرنګ کې ننوته او ځان پسې هغه د سرنګ خوله بند کړه چې دلته به اوبه د کم ځای نه راننوځي. علما لیکي چې خپلې متیازې ته دومره وبهېدې چې دی پکې ډوب شو. الله دریاب ورته د تشو متیازو په لار جوړ، خدای کولی شي که نه. نو عزیزانو عرض مې دا و چې اوس خو د پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې په سترګو ګورئ لګیا یې. دا ولې داسې وشو؟ دا ولې؟ دا ځکه وشو ایران د خدای د قهر په لپیټ کې ولې راغلی و؟ ځکه چې د شاهنشاه ایران په وخت کې ایران د هرې ګناه ډیپو، د هرې ګناه. نو چې انقلاب پرې راغی بیا د شاهنشاه ایران د خښېدو ځمکه هم نه وه. امیر عباس هویدا 14 کاله د ایران وزیر اعظم پاتې شوی و چې توپې ته یې وتړلو، ویلې ګناه مې څه ده؟ ویل ته 14 کاله د ایران وزیر اعظم وې او 14 کاله ایران د زنا او د شرابو ډیپو، تا پکې کړت نه دی کړی، ستا دا ګناه وه. توپې ته یې وتړلو، غړم دې ورکو چې په هوا کې مرغانو غوښې وخوړې. په ایران قهر ولې نازل شو؟ ځکه چې د زنا او د شرابو ډیپو. عزیزانو د کابل ښار کې اوس د الله د قهر په لپیټ کې ولې راغی؟ د کابل د ښار پوښتنه د کابل خلکو نه تپوس وکړئ. دا اورېدو درته نه وایم، د لیدو درته وایم. 40 ګنټې په کور کې VCR او دبلې او باجې غږېږي. په داسې حال کې هم خدای هېر دی. په داسې حال اوس دا کلي خدای ولې راونیوه؟ دوی خو ګناه نه وه کړې. کلي خدای ځکه راونیوه چې دا شرمېدلي چې دې وخت کې په منصب د حکومت ناست دي او په اسلام پورې ټوکې او لوبې کوي. شیخ رشید لم دې پنجاب ووټ ورکړی چې د ځمکې په سر ټول ډمان په یو تله کې واچي او یو شیخ رشید وزیر په بله تله کې واچي، نو دا کمینه به پې دروند شي. هغه څه بیانونه ورکوي او وایي چې په دنیا کې به داسې ډم پرې نه دم چې پاکستان ته یې رانولم او پاکستانی قوم ته نه محظوظ نه. تاسو خیال را زما عرض داو چې دې د کلو خلکو دا بی دینه دې منصب ته رسولی دي، نو الله اول کلی راوړي. اوس منصبیانو سره خو به کوي، خو پرېږدي نه، ای سره خو به داسې لوبې کوي چې تاسو به تماشا وکئ او خو د خدای نه چېرته تښتېدی نه شي. خو چې د چا په انتخاب باندې دا خلق دې ځای ته رسېدلي دي، اول خدای هغه راوړي
چې دا انتخاب تاسو کړو چې دا په اسلام پورې ټوکی کوي او په اسلام پورې مسخري کوي. نن د ښځو سال دی ستا په پاکستان. واور یو پښتانه مختانه نه یې، خدای دې کور د هغه خوله کې دیم دانې وخي دي چې دا پښتون نوم اخلي. پښتون چا پښتانه غټ پښتون براشي صاحب کټای به ورسره یې داسې ټیلې به کوګو وایي دا هم پښتون. واو باز نه راځي د خپلو کرتوتونو نه، خو لږ دا ټک نه خوا واوړئ او تماشې وکړئ د دې قوم. تاسو هم انتخاب د بیبینو کړی دی او د هغه چا هم کړی چې په اسلام پورې ټوکې او مسخرې کوي. تاسو به د ځان تماشې وکړئ. که ونه شو دا د پیغمبر په منبر ناسته یاده لرئ، تاسو سره به هم داسې ورشي. هزاره ډویژن وګورئ، هزاره ډویژن نن د الله د عظیم قهر په لپیټ دا تاسو سره جو. نو عزیزانو دین لوی عبرت بل هیڅ نشي کېدی. که مولیان د پخوانو خلکو کیسې درته کوي هغه ستاسو په غوږ نه لګي، نن په غوږ لګي او نه منئ او نه هسې اوخله ډولکۍ وها نه دي. لیکن اوس خو په سترګو ګورئ چې دا خدای راونیو. دې خوا وګورئ 14,000 ایکړه ځمکه تباه شوه. 14,000 ایکړه جوار، پنبه او شولې او فصلونه. 14,000 ایکړه ځمکه کې په کلونو به د فصل قابله نه. اوس هغه ټول وټ کټ به تاسو د صوبه سرحد خلک دا موي چې یاره دلته خو خیر دی. خیر نه دی، یا به در باندې زلزلې راځي، یا به دا پتا چې کوم سیندونه تیریږي دا به در باندې راوچتای، او هغه وټ کټ د پنجاب چې دی به ټول تاسو نه وباسي. که تاسو وایي چې بار ملکونه به امداد ورکړي، بار ملکونه بار چې امداد ورکړي هم دوی وایي تاسو لا نم نه درکړي. دوی ورشي بټخېلې ته زلزلې پې راغلې وې، د غریبو کورونه یې وران کړي. بټخېلې ته سوات کې لګلار شي قرآن ولا ورکړي چې چا انا درکړې ده. انا تاسو خیال ادویو کابلیان چې دلته اوسېده د کابلیانو سره نېستۍ د تاسو غوسې شوي دي که نه؟ څومره امدادونه به چې افغان مهاجرو ته راله کابلیانو سره مونږ کروڑپتیان مونږ راشي چې درته وښیم زمونږ غوندې د دوانو دکانداران به هغه نن کروڑونه روپۍ بینک بیلنس دی. دا اورېدو خبرې نه کوو، که تحقیق کول غواړئ نو ما راوغواړئ چې درته وښیم. پلار یې د 45 روپو ملازمو او د زوی د 1 کروڑ روپۍ بنگله ده او 4 ورسره پیجارو ولاړي دي. دا د کوم ځای نه راوړي؟ اوس دا دله قوم چې دی اخی پسې دا د ایرمنډۍ د ډمو زامن دا اوس هم په هغه رزیلو پسې لږ پته خو یو که چې ورزیله دا تا خو دا دومره مال زما په سر سودا کړې ده او تا پیدا کړی دی. زه د سپي غوندې ستا په در کې ولې جارو ووام؟ دا سپی قوم اوس هم هغي نو خدای به چې څه کوي در سره او غریبانو ډېر ښه به کوي، ډېر ښه به کوي. چې څه وکړم ډېر ښه وکړم، چې څه کوي هم ډېر ښه به کوي. هلکه مونږ دا ویلی شو چې خدای بد وکړه؟ دا مونږ ویلی شو؟ اوس پنجاب کې چې خدای پاک څه وکړه نو مونږ دا ویلی شو چې خدای بد کړي دي. اوس که زه دا وایم نو کافر کېږم که نه؟ چې څه یې کړي ښه یې کړي، د هغه ملک دی او د هغه وطن دی، هغه ډېر ښه پوهېږي او د هر چا په نیتونو پوهېږي چې د چا څه نیت یې هغسې ورسره کوي، چا څه نیت هغسې ورسره کوي. خدای ته پته وه چې ستا په نیت کې څه دي نو هغسې در سره وکړه. ځکه چې هغه خو انه علیم بذات صدور دی که دا ستا په سینو هغه عالم دی چې ستا دې سینه کې ارادې څه دي، ارادې دې څه دي، نیت دې څه دی، هغسې در سره کوي. اوس نن هغه خلق هم راپاسي مونږ غوندې مولیان
چې ټول عمرم الحمدلله درویشانه تیر کړی دا ډېره مهرباني او دا ډېر کرم درویشانه ژوند هم تیر کړی او سړی روټوم وخت تیر کړی هغه هم راپاسي نن وایي چې ملیان دسي دي او ملیان دسي دي ملیان خو دسي دي دا ته څنګه د چا خوراک واورئ چې د بلو پرنټ کیسټ بلو پرنټ پیژنئ ها او باندې والا دا بالا کوم بیپو کنه دغه څه بلو پرنټ کیسټ داغه ګټه د چا خوراک داغه په ګټه حج ته تللی داغه په ګټه کور کې اوسي داغه د ګټه روټۍ خوري د دره ګورې شد حرامو ده کنه ها هغه را پاسي د قلبل ضرور او ما ته وایي چې تا کې دوسړي زه خو ګزای ما زما کې دوسړي نو ته خو زمون خمبیر د حرامو جوړ قسم په خدای دې چې زمون د ملک نطفه د حرام ځکه چې پلار یې حرام خوري نو داغه نطفه د حرام شو کنه هغه نطفه نه چې ته پیدا یې تا رانی کنه نو زمون رګ ورشه د حرام او د پلیتو د مردارو جوړ اوس مونږ را پاسو او کوزه توایو چې تا کې خود وسونی غلبل را پاسو کې تا کې خود وسونی ته ځان ته مو ګوره لږ د خپل غریوان ته مو د دې وجنا عزیزانو دا الله اراده دی وخت کې پاکستان تخې نه دي او ښکارا یې ګورئ پستر ګورئ آئنده شپږ دیرشو غنټو کې به نوره تماشا مو کوي نو دا الله قهر په بندونو نه ایساري دا الله قهر په بندونو نه ایساریږي خدای ته رجوع شي خدای ته رجوع شي ګناونه پرېږدئ ګناونه پرېږدئ خدای ته سر به سجود شي کینی تبا کېږئ قرآن خدا وړاندې ویلي چې وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کئی کنا آغا وقت دریاب میں در تسیری کو او بنی اسرائیلو او تاسو لمن نجات در کو او فرعون ورګړی شو په دریاب کې او د دریاب دې منځ تاسو سره د فوج نه نو الله دریاب ته وی چې ویني سا خو چې ویني وو دا بنی اسرائیل ورته د دریاب په غاړه ولاړ نو الله وی واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون فرعون میں سره د قوم په دریاب کې راونی وو وانتم تنظرون حال دا دې چې تاسو ورته کته تاسو لیدو مارانی ولې چارانه بچ کولې شو هغه فرعون چې ځان ته خدای وي او خدای هم ځان ته 400 کال وي 400 کال عمر او په 400 کال کې په سر کې نو درد شوی نو چې 400 کال پس خدای راونی وو الله وی تاسو ورته لیدو ما راونی وو چارانه خلاصولې نو د خدای رانی وم نږدې سکندونو کار دی د شپې په پروتي او سار لبه دی وبد کور نه گیپ چاتی کولې شي نشي کولې پروت به سار لبه وبد د کور نه گیپ چاتی دا وته لار بده نه خدای ته رجوع شي خدای ته رجوع شي د سرمایدار او سجدي لګول پرېد خانانو ته سجدي لګول پرېد خدای ته وګورئ خدای ته رجوع شي خدای خپل رازق خدای خپل مالک خدای خپل بادشاہ وګړي د دنیا بادشاہان دغه سيزونه دي چې دا ګورئ مونږ په داسې ملک کې اوسېږي خپل خزم بل شړو بل خزم قسم په خدای دې کدا خلک په خزو نام خبر چې چرته لاړه لونو نام خبر نه زمونږ د ملک لونه د خلکو د پردول لوندانو سره نه ګرځي تاسو ګورئ نه اوس عاشق صادق ته یو وخت نه بچوي چې د یار در په هزار درمان ورنکم آشنایی بد په این و آن ورنکم
که یو ځلې مې د زلفې په لاس کې وځي یو ویښته به دې په درس جهان ورنکما یو ویښته دې په خدای قسم چې په ټولې دنیا ورنکما سو ونه وینم ستا سترګې که خدای کاندي سو ونه وینم ستا سترګې که خدای کاندي عزرائیل لبه تر هغې ځان ورنکما دا ډېره لویه دعوه ده اسرائیل څوک دی چې نږدې راشي چې تر څو مې ته لیدلی بیا برحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی ستا شونډو پورې چې کوم جام او کټوری لګېدلی دی هغه زما شونډو له څنګه راځي نه زما شونډې دې قابلې نه دي برحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی سو د خپلو وینو جام تاوان ورنکما چې ثابت کټوری مې د خپلو وینو نه بیولی ستا د خولې کټوری زما شونډو ته راتلل حرام عزیزانو دا زه لیونی یم زه د هغه مقام خبرې کوم چې نه په خپله د هغه میدان یم او نه تاسو یم ځکه چې زه څه د بل جان خبرې کوم نو د هغه جان نه زه یم او نه تاسو یم خو ټایم سره پاس کوو تاسو خیال لرئ کم درد چې د سړي په زړه کې یو ځل پیدا شي هغه درد بیا په هیڅ اړ نه ګوره ایوب علیه السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب قرآن میں واذكر عبدنا ایوب اے زما پیغمبره د قوم ته د ایوب علیه السلام خبره وکړه څنګه سره ګډې او چیلې ډېرې شیطان خدای ته وایي چې یا الله د ایوب علیه السلام ځکه ستا عبادت کوي چې ګډې او چیلې ډېرې دي چې اسینه خدای رانه د چیلې وانه الله وی ښا دا باندې به مرکه کوي خور کې وبراله او څومره ګډې او چیلې چې په خور کې سره دي ټوله وبو یو شیطان ته خدای وایي چې اوس وایي وی یا الله ته ځامنې دي په دې ځامنو یې زړه جوړ دی چې اسینه که دا ځامن رانه خدای والی نو بیا به څه کوم نه د دې یره ستا عبادت کوي چې دا ځامن رانه خدای وانه ایوب علیه السلام د شپې په خپله کوټه کې ناست او لګیا دی الله 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 واورئ عزیزانو پیرانو میرانو نه خو تاسو طریقې مریکې ډېرې کوئ خو یو ټکی زما هم واورئ چې سیوا د دې نه ګورئ بل ټکی ونه کوي څه الله 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 چې دا الله ټکی په دې زړه کې کور جوړ ترخص وهي پیچکس چلے فروٹ خرڅه گاڑی چلے دکاندار تله تله وغیرہ وغیرہ او جبا دي چې لګیای چې الله 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 نور وظیفې نشته ایوب علیہ السلام لګیا دی الله 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 پاتو وارو زامن کوټه را پریوت اته واره دلان شیطان ورته راغی ایوب علیہ السلام ته وایي چې تب الله الله کې لګیا اته واره زامن دی کوټه لاندې شو ول چت په د پاسه دی ویل یو ول الحمدلله خدای د خخول ندیم ز خلاص کړ شیطان ته وی ز خدای خخم په خپل کړ بیا لګیا دی الله 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 او څوی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون صبر لوی کور صبر نه لوی شی بل لوی مصیبت در باندې راغی او صبر دی وکړو دین لوی مقام ایوب علیہ السلام په خپل برید کې لګیا دی په ځامنې پروا خدای ستا مالو او تا واغستو ستا امانت او تا واغستو الکه چې زه تاسو سره امانت کې د مگر نه یو څه نور کوم بجای ها تاسو بجای ورته اولاد د خدای امانت دی خدای درکړی دی او خدای واغستو خبر خلاص دې څه علاج رحمان بابا وایي زوی د پلار په غېږ کې پروت وي روح لار شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي د قضا علاج پہچان علاج صبر ده او دا ټکی ویل دي چې انا لله و انا الیه تکلیف راغی او انا لله دی ویلې د دې ډېر لوی اجر خدای تا تم درکې و مړی تل بیا شیطان ویلې خدای ته چې
چې یا الله د ایوب علیه السلام په بدن جوړ دی ځکه ستا عبادت کوي. چاته نه بدن کې مې څه ګډوډ جوړ نه کړي. ویل خاوه الله بیمار کړو ایوب علیه السلام، داسې بیمار کړو چې 13 کاله په کټ واچو. 13 کاله په ایوب علیه السلام په کټ کې پروت. او خدای ته څه وایي چې یا الله ټوله بیماری ستا د طرفه ده، ما ته په سر سترګو قبوله کړه. ایوب علیه السلام ورته وایي چې پروردګارا د دې نه زیات مرض را باندې کېده ستا د لاس ته زه پې خوشحال یم، خو ژبې او زړه ته مې څه مه وایه چې تا پې یادومه. دا ژبه او زړه مې مه بیماره وه چې څه رانه چېرته هېر نه وکېدې. شیطان ته خدای وایي اوس وایه، وایي الله معافي غواړم. جبرائیل علیه السلام 13 کاله پس الله راولېږل چې ورشه ایوب علیه السلام راوچت کا او ورته وایه چې دا خپه په ځمکه ووه. جبرائیل راغی او ایوب علیه السلام یې راوچت ارکض برجلک، چې خپه یې وواله نو د خپې لاندې چینه راووته. ورته وایي هذا مغتسل بارد وشراب. په چینه کې وله غوپه ورکړه، خو چې غوپه یې ورکړه او راوی ویستو داسې و لکه چې دی اډو چېرته بیمار شوی. ښځه یې تلې وه مزدورۍ پسې، هغې به مزدوري کوله او روټۍ به پیدا کوله او ایوب علیه السلام له به پرېزانه راوړه. چې راله چې کټ کې ګوري مریض نشته، ځکه چې ایوب علیه السلام خو چک جوړ ناست. ښځې ویل یا الله زما بیمار څه. اواز ورته د اسمان نه وشو چې کتاو د بیمار سترګې دي په خپلو کې ولګېدې نو یو بل به سره وپېژنئ. چې ایوب علیه السلام داسې ورته وکتل نو د خپل میړه سترګې وپېژنې نو ورغاړې وته او په سجده پرېوت. او د خدای بلې مهربانۍ څخه په دې بیمارۍ کې ایوب علیه السلام ته په څه خفه شوی. ورته وی چې زه جوړ شم و ښځې تا به زه 100 تورې وهم. قسم یې خوړلی. ایوب علیه السلام وایي چې یا الله دې ښځې ته خو ما سره ډېره خواري وکړه او ما قسم خوړلی چې 100 تورې به دې وهم. نو الله ورته وایي چې ایوبه نري نري لرګي راغونډ کړه یو 100 او یو داسې ګېډۍ غوندې ترې جوړ کړه. په هغه د 100 لرګو په ګېډي یو ټپ هسې دې له ورکړه نو قسم نه به خلاص شي. تاسو خیال راځي نو د الله مهربانۍ هیڅ سره سبي نه دي. مونږ ټول دا غي بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سره هر سات ملاویږي. او د دین علاوه د دیني تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا یو معاهده ده چې ستا په قوم باندې به عمومي عذاب نه راځي. داسې عذاب به نه وي چې ټول مسلمان قوم د صفحه هستی نه مټاو شي، داسې به نه وي. لیکن جزئی جزئی عذاب به تاسو ورته ګورئ او یو مستقله دنیا به ستاسو په مخ کې خدای رانیولي. لکه په پنجاب کې وګورئ، که تاسو تللی نه یئ نو ټلویزیونونه درکره شته، هره شپه یې ګورئ چې مستقله دنیا خدای رانیولې ده. مستقله دنیا په هزاره کې وګورئ، مستقله دنیا خدای رانیولې ده. کورونه وران، بچي وران، مال مویشي تباه. نن د بار ملکونو نه هغه خیمې چې کومې به د کابل مهاجرو ته راتلې او د کابل مهاجر بدل تستاسو د ملک په دې ډاګو کې په خیمو کې پراته وو، نن هغه خیمې د بار ملکونو نه د پاکستان خلکو ته راځي. عزیزانو، په اسلام کې هر یو کار بل د پاره عبرتي. د بل مرګ دا تا د پاره عبرتي. خی درته چې دا مې مړ کو داسې بتام وجنم یو ورځ. ادیرو ته د تلو اجازت چې اسلام ورکړی دی،
هغه کې بل اس راز نشته سوا د دینا چې ته د بل په بدن د خاورو ډېرې وګورې او خپل انجام در ترایات شي چې داسې ډېرې به یو ورځ په مام جوړ. نو ادیرو تطلو کې ثواب زکه دی چې سړی ته تذکرہ د موت شي، خپل انجام او خپل مرګ ورته رایات شي چې داسې به یو ورځ زم شي. هغه کا ارڅومره لوی سړی بادشاہ د زمانه ولی نه یا گدا د زمانه ولی نه ستا مخ کې راونی وشي او جنازه په وګشي او خاور ته یو سی او وسپاری او تیر روان د هارون الرشید بادشاہ زوی د بادشاہ زوی دی او بادشاہي پرې خو لاړو ملنګ الکه تاسو کوي بس لري کوا دریا په غاړه بناستو او به اسکلی او چرته ټوکړه نیمه به پیدا شو به خوړه کینی بس د الله په ذکر او فکر کې ناس پلار چې مرشو د بادشاہي جرنیلان ورپسې لاړ چې پلار دې مرشو بادشاہي هم داسې پراته ده راځه دی ورته وایي چې ما د پلار بادشاہي ته بوځئ زه دلیم بادشاہ لاګیاو کمیس ته ټاکای ګنډلا تار نه استنويستاو دریاب ته وګرځول او د دریاب میانو ته وی چې راوړی زماستن په دریاب کې چې څومره میانو ټولو په خله کې یو یو ستن نیولې و ولای راوړ جرنیلانو ته وی چې وګورئ زه دلیم بادشاہ او مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږي مال ډېر دی دولت ډېر دی بنگلا دا عیش دی معاش دی غاوره کېږي دا عمر بدیم تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګ پاتې شي عمر بدی ختم شي نعمتونه بم در ناریان دریان شپاړه سنې یقین لرا چې ستا جنازه بم یو ورځ د بل پوګي او دیره ته روان کړي نو ورته جرنیل صاحب زما په دې غم کې اخته ما په خدای قسم کده د پلار بادشاہ تعالی نو دا مو چې دا د خدای رانی ول یوازې غریب د پاره دی د خدای رانی ول امیر د پاره داسي وي چې دنیا او عقل ورته حیران شي چې دا څو شو عقل ورته حیران شي بادشاہان د زمانه یو مریض دی عرب پتی کینسر مرض ورته ولګېدو لندن لبوزاو امریکې لبوزاو لندن لبوزاو امریکې لب 3.5 کروڑ روپے په ولګې 3.5 کروڑ او 3.5 کروڑ روپے پسم بجلیګر مولا جنازه وکړه تاسو خیال دا الله گرفت تسی وی چې ستاسو خیال دی چې ته کروڑپتی او اربپتی نو مانه بخلاش او د دې اربپتیانو نه مخکې دا غریبان خدای زکه زرانی سي چې اصلي چنجه په دې غریبانو کې الله دې امان راکړي نن چې چرته د ګناه اډاو د ګناه ډیپو ګوري غریبانو ګرم کړي چرته د ګناه اډا ګوري بایسکوپونه وګوره ټول په غریبانو آباد دي سرمایدار بایسکوپ ته نه راځي د شپې وی سی آرونه چلول دا ټول وګوره په غریبانو آباد میوزک سنټر او دمتوب او کنجرتوب دا ټول په غریبانو آباد نو اصلي د هر ګناه دی پوچ دی په غریبو آباد نو چې د خدای قهر راځي نو اول غریب راوځي جوړېږي چې داستا جونګړه قرآن وہ جگہ پر سر دی خزے یو خمنډي وای لونه بل خمنډي وای وزیر اعظم صاحب برا گئے میں آپ کے ساتھ ہوں میں تحت لاؤں گا
मैं आपके साथ बैठूंगा आधा बदले वो जामन और तलासुना पड़ा कर जो वजीर आजम से बोल कि मैं आपके साथ नो वजीर आजम साहब किताब के साथ है नंद दुनिया लगा इमदादुना वाले ख्वारी अरे मुला चा खत्म लगोतले दे खत्म लजन नजमा ونه خوار من دی او دی کی بچی چې تلې ده نو هغه کې د ناششته الوا پخړې وړې را مزیدار او غړی په کې سوچا چولی نو د دې مولا الوا ډېره پخاوه چې ولا راوړې ده نو ول استاد اول خدا وخوري بیا ما چرګان مرغان پخړې چې د خله تکړې د الوا یا الله ویلې یا الله تو را جنتا در ندی مړی تا واړه ځکه چې د ناششته الوا و پکې چې دا قوم د یو یو دړای د غلې مستحق دی چې دار چا په سر را پریوزي او یې راکای د غلې او د تندر مستحق د سال د ستاپري بد سال دی نن اسلام چې څومره په پاکستان کې رسوا شو د اسلام نوم رسوا شو د اسلام شان او شوکت رسوا شو څومره په دنیا کې رسوا د زمانه بل شي اور چا رسوا مولا رسوا کړو پیر رسوا کو حکومت رسوا کو شیخ رسوا کړو اجیانو رسوا کړو دکاندارانو رسوا عوامو رسوا برای نه مسلمانی ده برای دا غریبان خدای پیژندل دا چې خدای د سپي په شان روټای پسې بوی وهي دا خدای پیژندل دا خدای پیژندل قوم دی خدای چا سره ظلم نه کوي خدای چا سره زیاته نه دا کومه ګناه چې دوی نه کوي د دې په وس کې نشته چې وس په برشي د دې رزيلو حال بیا ته ګور دغه وس برشي چې په جنج کې رواني د واده سره ها په جنج کې رواني از دکان کې ناستم چې جنگ تیریږي نو مخکې بند باجی غږیږي یا تبلیغ غږیږي یا ډولکی غږیږي او دوی ورته رواني نو ماتم د سی وګوري دا د سټمار ځامن چې ور سره رواني کنه ماته د سی وګوري چې مولا سید دا دمو په رواني کنه خدای ته دی وای کراته څه ویلې خدای دې خدا مطلب نظم خندارا شي دا دم بچیو ویږي چې دا مونږ حق وکړو یو مولا په روانو هغه ګنټه په دی غاړه کې چې بیا مې ورته مالک تاسو کول هجر خپلوان مو ته خلاصې ده نشم وای ستا کور مال راشه د بدلې نور ګن کې در سره مونږ رنګ چې مردار شي جنازې مونږ کو کنه خره ته پته چې دا د سپیز وای د خنزیر بچي او زکینه مسبب دعا وکي اللهم بلغ واوصل ثواب ما قرانا على روحي دا ما چې سولسته دې خنزیر پاروای ورا ثواب خره ته نکاح دې زه تړم کنه دا مردار دې قبول کړي وو کنه دا مردار بچیا او یا دې قبول کړي مخه زای ورش اوس باغن کې در سره مونږ شریک اوره تبعی چې راځي مونږ بدر نصر کې تبعی نو عزیزان اوس په قبرونو تاسو وګورئ اوس پاس په کوټه کې می چاته وی چې دا د سینما او ګټه حرامه ده ما وی په دې ملک کې حلال خوار راته او خای چې څوک دي چې د سینما او ګټه حرامه ده حلال خوار څوک مونږ حلال خواري زمون خوراک هم تاسو ګټه ده خو کته مردار خور ته نه سر کې زمو مردار خور خبره ده په دې ملک کې حلال خوار او خای دا په خلوتونو کې جناز کې 15000 تسبیح ور سره د دوی خوراک وګوره خو استاد امرداري وروړو قربان د شمدل دوانه به نو باسي لاس ولا ورکه داغه خوراک کوم مستا غټه چې ته مردار خور نه مردار خور نه دي نو په پاکستان کې حلال خوار دي څو دعا وکي په اخلاص چې خدای د پاکستان قانون قران خدای د پاکستان قانون قران خدای د پاکستان قانون قران اے الله چې د قرآنی نظام راوستو په لار کې 100 کروڑه اٹکاوي تو ورته هدایت وکي کني تباہ او بربادي خدای د ظالمانو نه مفسدانو نه اشرارو نه کفارو نه په خپل نامان کې اوسه خدای شرم پردم اوسه خدای بچو تم هدایت دنه کې یا الله بچیم نیکان خدای زمون خويندو مېند ته هدایت دنه کې په اخلاص دعا وکړي چې کل مریضانو د اسلام ته الله شفا ورکړي صاحبزاده صدیق صاحب د دعا وکړي چې خدای هغه جوړ کړي کل مریضان د اسلام جوړ کړي شرم پرده مو ساته دعا وکړي چې الله روس تباہ او برباد خدای زمونږ د عمل په خپل امن امان کې وساتي امریکا تباہ کړي ټول کفر تباہ او برباد کې مسلمانانو له اتفاق او اتحاد ورکړي انت ولينا فی الدنيا والآخرة توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین دعا وکړي په اخلاص